سلامونه نیکی هیلې قدرمنو لیدونکو شاعر او کتاب خپرونه ده. تیمورشاه کمال، پروفیسر فیض شهزاد صاحب، شیر محمد شادمن صاحب، طاهر لیوال صاحب، د پیاوړي لیکوال ټول ټیم ستاسو په خدمت کې یو. سلامونه او نیکی هیلې درته وړاندې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر اتوار پیاوړي لیکوال تاسو ته د سویلي پښتونخوا یو کتاب معرفي کوي او د هغه کتاب لیکوال معرفي کوي. موږ له تاسو څخه دا هیله کوو چې زموږ تیرې ویډیوګانې به دورانیه وخت به څه زیات و، خو د فیسبوک د نوي پالیسۍ له وجې موږ مجبوره یو چې د ویډیو وخت لږ راکم کو او خپل تمهیدي خبرې کمې او د کتاب په هکله باندې تاسو ته وغږیږو. نن موږ تاسو ته د سویلي پښتونخوا ډیر قدرمن او ځلانده ستوری پروفیسر صاحبزاده حمیدالله صاحب چې کم و زیات د 105 کتابو مصنف دی. د په خپل ژوند کې تقریبا 105 کتاب ولیکل او ادبي تاریخ یې جوړ کړ. د عربي ژبې، د پښتو ژبې، د فارسي ژبې، د انګریزي ژبې، براوي ژبې او پنجابي ژبې پر دا 7 ژبو باندې دومره عبور او برلاسی و چې دی د ضیاءالحق په شپو کې د پاکستان څخه سعودي عرب ته د دې لپاره وغوښتل سو چې په سعودي کې و عربیانو ته عربي ګرامر ورزده کړي او دی هلته ولاړی، یو کال یې خپله دغه وظیفه اجرا کړله او هلته یې دغه کار وکړ او عربو ورته سلام وکړ، د ده علمیت ته، د ده پوهې ته او د ده علم ته. نو ده په خپل ژوند کې بې شمېره کتابونه لیکلي دي، خو موږ به یې تاسو ته په وار وار باندې په تیرو خپرونو کې هم د پروفیسر صاحبزاده حمیدالله صاحب پر کتاب موږ غږېدلي یو، خو نن یې بیا موږ تاسو ته یو کتاب وړاندې کوو د چې نوم یې دی پښتونیات. دغه کتاب د په 1940 کې په پښتون نومي رساله کې چې په کراچي کې چاپېدله، د خپلې مقالې ورلېږلې او هلته به دا چاپېدلې. نو صاحبزاده صاحب دغه مقالې چې څه وخت 15 ته ورسېدې، نو په دغه اخبار کې دا مقالو ته د بیا د یو پاړکي یا د یو وړوکي کتاب شکل ورکړي. نو بیا وروسته صاحبزاده صاحب نور معلومات او نور مضامین را یوځای کړل او په دغه کتاب کې یې سره یوځای کړل چې د 50 پر ځای د دغه مقالې 24 ته ورسېدې. د چې په خپل کتاب کې کوم عنوانات را یوځای کړي دي، زه به تاسو ته تر ټولو لومړی هغه ووایم. دغه اشاعت یا چاپ دویم دی او په 1994 کې مارکیټ ته راغلی دی او کاتب یې سعدالله کاکړ دی چې دا په لاس باندې لیکل سوی کتاب دی او ناشر انجمن ترقي پښتو پښین. په دغه کتاب کې 130 صفحې دي او 260 مخونه لري. د دې کتاب عنوانات دي چې د مقالو سرلیکونه دي: پښتون معاشره، پښتو شاعري، رامان بابا، کاکړۍ ټپې، پښتون اصل و نسل او قبایل. او ملګرو یوه یادونه وکړم چې دا کتاب صاحبزاده صاحب په اردو ژبه باندې لیکلی دی لپاره د دې چې د پښتون جغرافیې، د پښتون علاقې، د پښتنو مجاهدینو، د پښتنو اتلانو تعارف یا پیژندګلو د نورو کامو د ژبو سره وکړي، یعنی اردو طبقه او پنجابیان په دې باندې خبر کړي چې پښتون څنګه کام دی، پښتون کمې تورې کړي دي او د انګریز سره کمې مقابلې کړي دي. نو دا ټول عنوانات د په دې خپل کتاب کې رانغښتي دي.
او د کتاب بل عنوان دی پښتو اصل و نسل اور قبایل او مشرقی بلوچستان کې مجاهدین غازی عبدالله خان اچکزی، ژوب کې مجاهدین سردار شیرک خان، سردار ازمیر خان مندوخیل، مشوخان شیرانی او شیرجان کاکړ، نواب بنگل خان او مشرقی بلوچستان کې علماء جناب آغا صاحب پشینوی، پشین تاریخی تناظر میں، لورلائی تاریخ کے آئینے میں، لورلائی پلوں کا شہر، اردو رویداد چمن، شیرانی قبائل، انگریزوں سے جنگیں، لفظ افغان کی تحقیق، خلجی اور غلجی کون ہے، ناغر کون ہے، کوئے سلیمان او اقوام سعادت، پشتو غزل کا ارتقاء اور ژوب. صاحبزاده صاحب په خپل دغه کتاب کې خپل پیژندګلو او د خپل ځان تعارف څه داسې کوي ملګرو. اردو میں باقاعدہ مضمون نویسی میں نے 1957 میں شروع کی تھی جبکہ میں گورنمنٹ کالج کوئٹہ میں سال دوم کا طالب علم تھا. اس زمانے میں میرے متعدد مضامین کالج کے سالانہ میگزین اور مقامی اشاعت پذیر ہوئے. ان مختلف عنوانات اور موضوعات متفرق و متنوع ہوتے تھے جن میں نمایاں مقام ادب کو حاصل تھا. زیر نظر مجموعہ مضامین ایسے ہیں کچھ قدیم و جدید اور مطبوعہ و غیر مطبوعہ مضامین پر مشتمل ہے. پشتو اور پشتونوں اور غیر پشتوندہ نظرات سے متعارف کرانے کے سلسلے میں میری دوسری کوشش ہے. اس سلسلے کی پہلی کڑی میری کتاب پشتو کے رومان تھی جو اس سے قبل زیور طبع سے آراستہ اور پیراستہ ہو چکی ہے. آج تک زبان و بیان اور اسلوب نگارش کا تعلق ہے تو راکم الحروف جیسے افغان زادہ کے لیے یہ بھی غنیمت ہے کہ اردو اور پشتو کے مزاج، اشتیاق اور قواعد میں گرامر کے باوجود صحیح اردو عبارت لکھ سکے. ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ان قواعد سے غور پہ بسر کرتے ہوئے ایسی تحریر میں جس کا موضوع بحث زبان، تاریخ اور معاشرت ہو، زبان کی چاشنی، بیان کی رنگینی اور محاورے کا چٹخارا اور شیرینی ڈھونڈنا صحیح لا حاصل ہے. میں نے پشتو زبان و ادب اور تاریخ و معاشرت سے علمی سطح پر بحث کرنے کی کوشش کی. اپنی اس کاوش میں میں کہاں تک کامیاب رہا ہوں اس کا فیصلہ میں ناظرین اور قارئین پر چھوڑتا ہوں. صاحبزاده صاحب په دې کتاب کې د پښین پر تاریخ ګایدلی دی، د ژوب پر انګریزي جنګو ګایدلی دی، د قلعه عبدالله پر انګریزي جنګو ګایدلی دی، د کوټې پر انګریزي جنګو ګایدلی دی، پر رحمان بابا باندې مختصر ګایدلی دی او د سردارانو چې په دې سهیلي پښتونخوا کې د انګریزانو سره کومې مقابلې کړي دي او کومې ډغرې ویلې دي د هغوی تورې او د هغو ننګ یې ښکاره کړی دی او هغه خلکو ته یې دا ورښولي دي چې افغان قوم د خپل وطن، د خپلې علاقې، د خپلې خاورې دفاع په ډیره میړانه او په غیرت سره کوي چې ژوندي مثالونه یې دغه کتاب کې هغه مقالې دي چې د سهیلي پښتونخوا غیرتمن ولس د انګریز په مقابل کې کړي دي. زه د صاحبزاده صاحب د پښتونیات په هکله باندې پروفیسر فیض شهزاد صاحب ته ورځم چې دی پر پښتونیات باندې خپل نظر راته وړاندې کړي. یو جهان مننه تیمورشاه کمال صاحب، شیر محمد شادمن صاحب، محمد طاهر لیبال صاحب. نن یو داسې کتاب او د دې کتاب د یو خالق یعنی ارباشات پروفیسر صاحبزاده امیدالله صاحب. زه خبره بلته تکراری کومه چې پروفیسر صاحبزاده حمیدالله صاحب د داسې تعارف محتاج نه دی ځکه چې علمي حلقې د علم یو سمبول ګڼي بشک او ادبي حلقې د خپلو تخلیقاتو د تصانیفو په حواله مستند لیکوال ګڼي بالکل او علما یې یو باعمله عالم باخبره عالم سند ورکوي. لکه څنګه چې تا په ابتدا کې وویلې چې د 105 کتابو مصنف دی، خو زما د معلوماتو متعلق چې د چاپ اثار چې دي 129
ناچاپ اثار ماشاءالله او د ډیر ناچاپ اثار یې پراته دي او بیا د یو د مورخ هم دی بالکل موقق هم دی سیرت نگار هم دی داسې موضوع په اردو او پښتو ادب کې پاته نه دی چې هغه د اصناف سخن وي په هغه صنف دی د پروفیسر صاحبزاده حمیدالله صاحب تحریر او تخلیق او لیک نه وي دا هغه څوک دی نه چې د ده په برکت سره موږ ډېر د پښتنو تاریخ د پښتو ژبې تاریخ او د نسل او د قام دا ټول د تاریخ په حواله د ده په تحریرو کې دي د هغه صاحبزاده حمیدالله صاحب دی چې د ده سترګې قاضي عبدالسلام بابا لیدلی دی ماشاءالله د هغه پروفیسر صاحبزاده حمیدالله دی چې زموږ علامتي او مترکی او کام پرسته شاعر حافظ خان محمد صاحب لیدلی دی او د علامه عبدالعلي پر کتاب د ده سریزې دي او د هغه صاحبزاده حمیدالله صاحب دی چې د پښتانه په تاریخ او تحقیق کې چې در ټولو مستند نوم دی علامه عبدالله حبیبي صاحب بالکل د علامه عبدالله حبیبي صاحب د حافظ بک ډیپو چې پر دغه دکان د ګلستان څخه خان شهید راتلی د چمن څخه قاضي عبدالسلام بابا راتلی د خانوزۍ څخه عبدالعلي اخندزاده راتلی او دا صاحبزاده حمیدالله صاحب هلته ورتلی او دا دکان د حافظ خان محمد صاحب بلوچستان بک ډیپو چې بیا حافظ بک ډیپو سلو اوس دغه ژوندي تاریخونه چې دي او بیا د ده په سترګو لیدلي دغه مستند لیکوالان چې دي ادیبان چې دي محققین دي اوس پر دې باندې د کمال یا د شهزاد یا د شادمن مانده نظر به کم سند ولري ځکه د ده سند که لري هغه د ده تصانیف لري اوس دغه یو کتاب چې دی زه دا وایم زما نږدې ده چې په ادب کې په تخلیق کې د ورګردو سخت کار چې دی هغه مقاله ده مقاله چې کومه ده هغه دنیا وایي هغه د تحقیق سره هم اړه لري هغه د تاریخ سم لري هغه د ساینس سم لري هغه د ادب څخه هم لري او د ده دا ټولې مقالې دي اوس زه دا وایم کله کمال صاحب چې وویلې دغه کوچنی کتاب دغه زورور کتاب ډېر دروند کتاب دغه یو کتاب چې څوک ووایي د پښین په تاریخ هم ته خبرېږي د فرنګي په استعماریت خبرېږي د دې سیمې په جغرافیا ته خبرېږي د دې سیمې په خپل اتلان پېژنې چې دلته موږ چې پر کومه خاوره دا وخت ژوند کوو چې دا خاوره موږ ته چا ساتلې ده دغه چا ساتلې ده لیکوال هغه زر دی لیکوال هغه مستند څوک دی ستا ماضي ستا لمحه موجود ته راوړي نو د ده باندې دا ټیم د پروفیسر صاحبزاده حمیدالله صاحب باندې د ده د تخلیقاتو سند په افغانستان کې دی د ده د تخلیقاتو سند چې د ایران دی د ده د تخلیقاتو سند لاروبر دا زموږ کې میشته وي دا ټوله وطن دی په هره تعلیمي اداره کې د ده کتابونه د ده تصانیف چې دي هغه د ایم ای یعنې د ماسټر ډګري په د سلیبس کې شامل دي د اردو یې جلا ده پښتو یې جلا ده تحقیق یې جلا دی تاریخ یې جلا دی دا تر اوسه خلک د دونګې مانده خلکو په ژبه دا موږ چیرې په کمال بیانولی سو لیکن زمانې به د دې فیصلې کوي تاریخ به د دې فیصلې کوي د ده د تصانیف په څه به راروان اقتباس د لیدونکو نظر کومه چې دی د ژوب د مجاهدینو په هکله وایي वही कोयटा डिवीजन के ज़िला जोब को इसकी सरहद एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ साबिक सूबा सरहद के इलाके डेरा इस्माइल खान से मिलती है। बहुत सी बातों की वजह से ख़ास अहमियत हासिल है। यही वो ख़िता है जिससे पठानों के अवल मरजूम और उनके आबा व अजदाद का मस्कन होने का फ़ख्र हासिल है।
مرकز यही वाक़या है जिसको कोई सुलेमान भी कहते हैं। इसी बुलंद बाला और सरसब्ज़ शादाब पहाड़ की एक बुलंद चोटी पर पठानों की जद व अमजद कैस अब्दुल रशीद का मज़ार है, जो ज़िलजो में अंग्रेज़ों का असर व नफूज़ उस वक्त बड़ा जबकि उन्होंने 1888 में मुकम्मल तौर पर कोयटा के शहर पर कब्ज़ा किया। इससे पहले 1876 में उन्होंने शहर कोयटा खान अब कला से इजारा पर ले लिया था, फिर बतदरीज इस पर अपना कब्ज़ा जमाया। 1895 के लगभग अंग्रेज़ों ने खिता जोब की आज़ादी का ख़त्मा करने के लिए बहुत मसावी कोशिशें की, लेकिन सिवाय 2 आदमियों के जो बरज़ाए रग़बत कोयटा जाकर अंग्रेज़ों को इस इलाके से हटे, बाकी सारा इलाके अंग्रेज़ों के खून का प्यासा हो रहा था। बहरहाल कुछ अपनों की जफाकारी और कुछ अंग्रेज़ की वजह से ये इलाका 1895 में अंग्रेज़ी तसल्लुत में आ गया, मगर 1947 तक जबकि अंग्रेज़ को बैक वक्त बरसगीर हिंद व पाकिस्तान से निकाल दिया गया। अंग्रेज़ों को जोब में हमेशा किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा। यहाँ की हुर्रियत पसंद और शमाए आज़ादी के परवाने इस्लामी और अफ़गानी नामूस की खातिर अंग्रेज़ जैसी अजीम ताकत से टकराना बाज़ीचाए इत्तिफ़ाल समझते रहे, हमेशा उर्फ व ज़र्ब की आग भड़काते रहे। ज़ैल में चंद अशामे और बहादुरों का हाल हवाला कलम किया जाता है। सरदार शेर खान काकड़ यानी द खबर मसकल कमाल साहब چې کوم اردو عبارت وایي، یعنی واره د ژوب او په ژوب کې استعماري قوتو چې کوم واردات وو او هر ځای ګلخانان هم وي، یعنی نه صرف دا چې خپل اتلان د تاریخ حصه وګرځوو او خپل اتلان چې چا انګریزانو ته په لاس ورکړي دي، چا وژلي دي، هغه ټول په ګوته کړي دي. سره سره د هغه وخت ګلخانان چې کوم دي نه دا یم چې کوم دي دا د تاریخ حصه جوړه کړې ده. یعنی دا جرأت غواړي او دا جرأت چې دی الله جل شانه چې کوم دی نه و ادیب و لیکوال ته ورکړی دی، او هر لیکوال و ادیب هم دومره کمال او دومره جرأت نه لري. زما مختصره خبره دا د کمال صاحب که پښتانه صرف د دغه پښتونیات ووایي نه، په دې به دی په پښتني جغرافیا خبر سي، د دی به په دا جغرافیا کې چې د فرنګي استعماریت کوم وارداتونه وو، کوم ظلم وو، د هغه چې کوم هغه به وپېژني، او د دغه فرنګي چې چا مخنیوی کړی دی خپل اتلان به وپېژني. نو پر دې کتاب چې هر څوک اوس پر دې امپیلمس د صاحبزاده صاحب په فن او شخصیت د امپیلس حق واخلي، د پی ایچ ډیانې په کېږي او را روانو نسلو ته به دا یو سمبول وي، او هر کام هر ژبه یو څو خاوندان لري، یو څو کسان لري، په هغه کسانو پر ژوب باندې چې سردار بنګول کم جنگ کړی دی او بیا د چا د لاسه وژل سوی دی. زه به د هغه یو مختصر اقتباس وړاندې کړم چې دی وایي वो करीबी रिश्तेदार बारान खान ने आपको पिस्तौल से शहीद किया. बारान खान د انګریزانو دلال او ایجنټ و چې سردار بنګول شهید کړي، او څه وخت چې سردار بنګول شهید سو نو دی پر ټوله ژوب باندې یو خوب یو ګډ پرېوتی او خلکو نارې کړې چې بنګول سردار یې مړ کړي، ژوب یې بیرته د کافر کړي، او بل بیا وایي بنګول سردار یې مړ کړي، ژوب یې بیرته د کافر کړي، او بنګول مړ ضریب ویشتلی پر ژوب غر دی نړېدلی، او بنګول مړ ضریب ټپي دی پر ژوب خوب ته فرنګېدی. نو دغسې کم واقعات چې ملګرو د سهیلي پښتونخوا د مجاهدینو سره او د انګریزانو د دلالانو او د ایجنټانو لخوا کوم څه سوي دي هغه ټول په دې کتاب کې صاحبزاده صاحب رانغښتي دي. نو موږ له تاسو هیله کوو
چې د صاحبزاده صاحب دغه پښتونیات کتاب ترلاسه کړئ، ډېر ولولئ. قیمتي څو د سهیلي پښتونخوا د جغرافیې سره به تاسو ټول متعارفه سئ، معرفي به سئ او ټول اتلان به وپېژنئ. او چې کومو خلکو موږ ته دا خاوره په خپله توره باندې راګټلې ده، هغه خلک به ټول ستاسو مخې ته راسي او تاسو به یې وپېژنئ. نو داسې تر بل اتواره پورې زه تیمورشاه کمال، پروفیسر شهزاد صاحب او شیر محمد شادمن صاحب او طاهر لیوال صاحب تر را روان اتواره اجازه غواړو چې بیا د نوي کتاب سره تاسو ته مخامخ کیږو. پر الله مو سپارو. ویډیو مخ ته ملګرو شیروئ او ستړی پښتون را سره تعقیبوئ او زموږ سره په دې ادبي چوپړ کې پوره برخه اخلئ. ستاسو یو جهان منن.